د متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د سعودي سلطنت د جوړېدو راهیسې په یوې ساده معادلې ولاړې دي، یعنی امنیت د انرژۍ په بدل کې. د 1945 کال یعنی د پادشاه عبدالعزیز او د امریکایي ولسمشر فرانکلین روزولټ له لیدنې څخه بیا تر ننني کړکېچنو وختونو پورې دا اړیکې هیڅکله پرې شوي نه دي، خو کله ناکله بڼه یې بدله شوې ده. په نوي دور کې هغه ټکی چې هر څه یې نوي پړاو ته راوستل د ډانلډ ټرمپ واکمنېدل او د محمد بن سلمان راڅرګندېدل وو. هغه دوه شخصیتونه چې په عمل کې د رسمي او دودیزې ډیپلوماسۍ په پرتله د معاملې یا راکړې ورکړې ژبه غوره ګڼي. سعودي عربستان ته د ډانلډ ټرمپ سفرونه هر یو د ځانګړو اهدافو او روښانه پیغامونو سره ترسره شول. په 2019 کال کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل لومړی رسمي سفر یې سعودي عربستان ته وکړ. دا سفر د دې نښه وه چې ټرمپ غوښتل د ایران په وړاندې یو نوی ائتلاف جوړ کړي، لوی اقتصادي تړونونه وکړي او په سیمه کې د متحدو ایالاتونو د رهبرۍ مختلفه بڼه وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ په خپل دوهم دور کې هم ورته پالیسي غوره کړې ده. ټرمپ تل ټینګار کړی چې واشنگټن سعودي عربستان ته اړتیا لري، هم د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره او هم په سیمه کې د ایران د کړنو سره د مقابلې لپاره. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر لپاره محمد بن سلمان یو داسې مشر دی چې په چټکۍ سره پریکړې کوي، اقتصادي لیوالتیا لري او په سیمه کې د سعودي عربستان د ونډې د بیا تعریفولو لیوال دی. یعنی هغه ځانګړتیاوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر یې په وار وار ستاینه کړي او د سعودي عربستان سره یې همکاري د متحدو ایالاتونو لپاره ګټوره او ستراتیژیکه بللې ده. خو په 2018 کال کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د ریاض منتقد خبریال جمال خاشقجي وژنه هر څه ولړزول. په واشنگټن کې د نیوکو څپه بېسارې وه. رسنیو، کانګرس او د متحدو ایالاتونو امنیتي ادارو په ریاض باندې د فشار غوښتنه درلوده. خو په هماغو سختو ورځو کې ډانلډ ټرمپ د ریاض سره د اړیکو د پرې کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که موږ له سعودي عربستان څخه ځان لرې کړو نو د تیلو بیه به ستاسو د خوښې وړ نه وي. سعودي زموږ لپاره مهم ملګری دی. بن سلمان هم هڅه وکړه چې په دې موده کې اړیکې له سقوط څخه وژغوري. د دواړو خواو له لوري واقعبینانه کړنې رامنځته شوی ناورین کنټرول کړ. اړیکې زیانمنې شوې خو لاره بدله نه شوه، ځکه بنسټیزو عواملو له انرژۍ او امنیت څخه نیولي تر ایران سره سیالي او د تیلو په نړیوال بازار کې د سعودي عربستان تر ونډې پورې موضوعاتو د اړیکو د بشپړ بندېدلو اجازه نه ورکوله. په 2019 او 2025 کالونو کې سعودي عربستان ته د ولسمشر ټرمپ سفرونو د هغه په لومړیتوبونو کې یو څرګند بدلون په ګوته کړ. د ټرمپ د لومړي سفر موخه د نظامی اتحاد پیاوړتیا وه چې د 350 میلیارډ ډالرو د وسلو تړون او د ایران په وړاندې کلک دریځ باندې متمرکز وو. مګر په 2024 کې د هغه د بیا ټاکل کېدو وروسته په 2025 کې سیمې ته د ټرمپ لومړی سفر د امنیتي ګټو پر ځای په اقتصادي او ټکنالوژیکي همکاریو متمرکز وو. دا ځل ریاض او واشنگټن په اقتصادي ډیپلوماسۍ او د کړکېچونو په کمولو باندې تکیه کړې. د واشنگټن او ریاض ترمنځ پخوانۍ معادله اوس هم په خپل ځای ده. واشنگټن د سیمایي ثبات لپاره سعودي عربستان ته اړتیا لري او سعودي عربستان د امنیت او نړیوال رول لپاره واشنگټن ته اړتیا لري. په ورته وخت کې بن سلمان په سیاست او اقتصاد کې د خپل اصلي لیدلوري سره د اړیکو ته یو نوی مسیر ټاکلی دی. که دا لار ستونزمنه هم وي خو بیا هم په تاریخي بنسټ ولاړه ده.